لور ده پیغله شو ډایرکټ واده کوه دا نه چې سبقونه به وایي او دا مې خوښه ده او دا نازبینه ده واده یې که که نازبین بچی خو هغه دی چې ته د ګناه نه بچ وساتې دې ته وایي د بچي ناز وړه د بچي ناز دا نه دی چې ته لویه جنۍ او د شلو کالو جنۍ او د پنځه کالو دېرشو کالو په کور کې کښېنولي به یې څوک غواړي او په دویمه خو یې زموږ خلک به دویمه نه ورکوي نو لا په درېیمه په څلورمه به یې څه ورکوي زما زه به په دویمه ورکوم اخر انجام دا راوځي والعیاذ بالله چې بیا د هغه جنۍ بیا روابط غلط پیدا شي ما به تاسو ته کیسې بیان کړې وې چې موږ ته څنګه ټلیفونونه راځي او څنګه مسلې موږ نه خلک تپوسي زما د دې غوږونو نه لوګې وځي لوګې چې کله ما نه تپوس وشي عجیبه تپوسونه وجه څه ده وجه دا دی چې موږ خیال نه ساتو د دې چې د خپله ښځه پاکه وساتو د خپل بچي پاکه وساتو زوی دی لوی سړی دی دا لوی سړی دی ځوان دی او د نن سبا انټرنېټ او دومره دی وله موبایل اخیستی دی دومره خو دی وله موبایل اخیستی دی او خوشحاله به وي چې موبایل استعمالوي په دې موبایل کې دا ځوان هلک څه کوي 24 ګنټې درسونه لږ اوري که تلاوت اوري راشه سپینګیري درته وښیم چې په کومه جاښه اورېدلی سپینګیري یو ځوان چې نوی ځوان شي او ته په کور کې کېنولی دی او دا سپېړه موبایل دی ولا اخیستی دی او په هغې کې هغه لګیا دی هر شی ګوري او ته یې غم نه کوې چې دله واده وکړم د دا مسله حل کړم خو صرف دغه چې زه پیسې جمع کوم زه پیسې جمع کوم د کوم مور پلار چې طاقت کېږي او بچو له ودونه نه کوي او جنکۍ نه ودوي د قیامت په ورځ ذمهوار دي بله دې هر څه یو لور پلار ته ویلی شي چې ما واده کړه لور پلار ته خو نه شي ویلی نه مور ته ویلی شي نه دا ویلی شي چې زما جنسي رغبت دی که ویلی شي نشي ویلی خو ما ورته الله عقل لا کړی د ځان نه بې عقله مه جوړوئ یو جنۍ پېغله به کور کې ناسته ده او تا ځان ړوند کون کړی دی چې نه زه څه پېژنم او نه زه څه اورم نه الله ما له عقل لا کړی زه به سوچ کوم یاره زما دا زوی چې زلمی شو ورته زړه کېږي واده ته دی خو ما ته ویلی نه شي مور ته ویلی نه شي طاقت یې خپل نه شي راشه دله واده وکړه دا جنۍ چې پېغله شوې ده په دې کور کې ناسته ده جنۍ مړه کړه خو دا خو نه شي ویلی چې ما له واده وکړه او ما واده کړه ما له الله عقل دا کړی تا له الله عقل در کړی او موږ د کور مشران یو نو موږ به دا سوچ کوو چې دا جنۍ دا لور زما د پاکه پاتې شي دا زوی زما د پاک پاتې شي دا ښځه زما د پاکه پاتې شي ما زوی وي زما هغه زوی الله دې لوی سړی کوي د سره د واده غږ نه کوي د هغه په زړه پولۍ ولاړې دي او ته د واده غږ نه کوي ته خو چې ته یوازې کښېنه د ملګرو نه تپوس وکړه چې دی واده غواړي که نه غواړي کله بچي دي سي مو وایي حیا بعض مور پلار ډایرکټ سړي نه تپوس کوي واده دې زړه کېږي که نه ډایرکټ دي سي هغه دې وایي نه په دې وګوره په خپله وګورې نو ما ورته الله عقل لا کړی هغه دا دی چې ما ورته د ځان ړانده کاڼه جوړ کړي صرف په دنیا باندې پوهېږو مزدورو ته م کار ویلی د پیسو ګټو ته م کار ویلی بچی تباه شو لور تباه شو ښځه تباه شو کور تباه شو کیسه په داسې بچو باندې چې د یو بچي تربیت ته نشي کولی په داسې مال څه کې په داسې مال ته څه کې چې د بچو پکې تربیت ونه شي بچي پاک پاتې نه شي ښځه پاکه پاتې ته په خپله پاک پاتې نه شي په موبایل کې تصویران په موبایل کې فحش فلمونه په موبایل کې سندرې د پردو زنانو سره رابطې دا سړی که کروړپتي لږ پتي شي